آیا کله مو فکر کړی چې په موبایل باندې په هاش فلمونه څنګه بلاک کړو، او یا هم که غواړئ له موبایل څخه سمه استفاده وکړئ نو ویډیو ضرور تر پایه وګورئ، او د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ په یوټیوب او فیسبوک فالو کړئ. څرنګه چې ټکنالوژي په ډیر سرعت سره په پرمختګ روانه ده، نو د ټکنالوژۍ له اختراعاتو څخه یو هم سمارټ فون یا موبایل دی چې نن سبا ورته هر څوک لاسرسی لري. سمارټ فون یا موبایل د کمپیوټر یو ډول دی چې ډیر زیات سهولتونه یې رامنځته کړي چې انسان ترې استفاده کولی شي، خو د سهولتونو او ګټو ترڅنګ یو څه زیانونه هم لري. یو بل حقیقت یې دا دی چې موبایل د انسان ډیر قیمتي وخت را لنډ کړی دی، خو که سمه او ښه استفاده ترې واخیستل شي نو ګټه هم ترې اخیستی شي او وخت یې هم نه ضایع کیږي. چې دلته یې څو مهمو ټکو ته اشاره کوو. ټیپ نمبر 1، څنګه کولی شو چې په هاش فلمونه په موبایل کې بلاک کړو. د په هاش فلمونو کتل انسان له ډیرو روحي او جسمي ناروغیو سره مخ کوي، او هم د اسلام له نظره یو حرام او لعنتي عمل دی. نو تاسو دا سیټینګ په خپل موبایل کې ضرور وکړئ، او یا هم که خپل رور یا زوی ته موبایل اخلئ نو دا سیټینګ پکې کوئ، ځکه چې د ځوان نسل دې عمل ته ذهن زیات مایل کیږي. نو راځو طریقه کار ته. لومړی به ګوګل کروم ته ورشئ او په کروم کې به google.com سرچ کړئ. کله چې مو google.com سرچ کړو نو تاسو ته به د ګوګل صفحه کولاو شي. نو لږ لاندې چې راشي تاسو ته به یو څو آپشن درکړل شوي چې په دې کې یو د سیټینګ آپشن وي. تاسو به په سیټینګ کلیک وکړئ. په سیټینګ کې بیا په سرچ سیټینګ کلیک وکړئ. سرچ سیټینګ نه بیا په سیف سیټینګ کې د هاید ایکسپلیسیټ ریزلټ آن کړئ. بیا لاندې لاړ شئ او تاسو ته به دوه آپشنه درکړل شوي چې یو شو پاپولر سرچ او بل یې ډو ناٹ شو پاپولر سرچ وي. نو تاسو به ډو ناٹ شو پاپولر سرچ آن کړئ. له هغې وروسته به یې سیو کړئ. نو له دې سیټینګ نه وروسته که تاسو هر ډول په هاش ویډیوګانې سرچ کوئ نو ټول به بلاک وي، حتی یو تصویر به هم سرچ کې نه راخلي. نو دا سیټینګ ضرور په خپل موبایل کې وکړئ. ټیپ نمبر 2، که تاسو د مطالعې سره شوق لرئ خو ستاسو ستونزه د کتابونو نشتون وي، نو تاسو کولی شئ د موبایل له لارې له ګوګل څخه له مختلفو ویب سایټونو څخه هر ډول کتابونه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې د پښتو PDF کتابونو لوی ویب سایټ کتابتون ویب سایټ دی چې تاسو کولی شئ هر ډول کتابونه ترې په اسانۍ موبایل ته ډاونلوډ کړئ. په دې ویب سایټ کې هر ډول کتابونه او علمي مقالې خپریږي چې تاسو د خپل علم په اضافه والي کې ترې استفاده اخیستی شئ. ټیپ نمبر 3، که تاسو سره د اسلام علم یو غواړئ چې اسلام او آخرت ته کار وکړئ نو تاسو کولی شئ د خپل موبایل له لارې له ډیرو لارو دعوت اسلام په ښه توګه ترسره کړئ، چې دا دعوت تاسو سره د ډیر علم شتون پورې اړه نه لري، بلکې تاسو کولی شئ د بل چا دعوت هم تر ډیرو لرې ځایونو ورسوئ. ټیپ نمبر 4، انلاین ارنینګ. تاسو به په دې پوهیږئ چې د کمپیوټر او موبایل له لارې خلک د انټرنیټ څخه په انلاین توګه پیسې ګټلی شي او ګټل کیږي. نو که تاسو هم غواړئ چې انلاین پیسې وګټئ نو نن سبا په سلګونو لارې شته چې انلاین ارنینګ ترې کیږي. نو د اسلام تر چتر لاندې خپل زحمت ته دوام ورکړئ او په خپل استعداد باور ولرئ. ټیپ نمبر 5، که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه کې کمزوري لرئ او غواړئ چې یو بورډ یا یو خط چې په انګلیسي ژبه لیکل شوی وي پښتو ته ترجمه کړئ، نو لومړی د بورډ یا ورقې نه تصویر واخلئ او بیا ګوګل فوټوز ته لاړ شئ چې په هر موبایل کې شتون لري. نو په ګوګل فوټوز کې دغه تصویر کلیک کړئ. نو لاندې د لینس په نوم آپشن باندې کلیک وکړئ. نو د بورډ او یا د لیټر په اړه چې څومره معلومات له ګوګل سره موجود وي تاسو ترې استفاده کولی شئ. همدارنګه په لینس کې هرې ژبې ته ټرانسلیټ یا ترجمه کولی شئ.